ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی. نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ کې روان و، کښتۍ کې منګي پراته وي، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیره مو ته مزفته مو ته دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم، 10 منګي. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دی او کسان دي ورسره، خو خلکو یې لحاظ کو د دې نیکانو عالمانو خلاصیال ساتي. حضرت کښېنه دې منګو کې سري وي دا شراب، وي دا څه کوئ؟ وایي بادشاه له وړو. کوم ځای نه راوړل؟ دا جي پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مو راډک کړل او ډېر په حفاظت بادشاه له وړو 10 منګي دي. وایي ښه شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغه ته یې وکتل په هغه کښتۍ کې چې د لرګي پروت و، اوچت یې کړو چې ډډه یې ورکړه، یو مې و او د بادشاه دي لرې شه، بادشاه به خپل کار کوي. بل یې و بل یې و، نهه یې ووال، یو یې پرېښود، نهه یې مات کړ. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که د نیسو مونږ چې ته غرق او تباه نه شو. بادشاه له هغه یو منګي یوړو او بادشاه ته ریپورټ ورسېد چې صاحب مونږ خو 10 منګي را به مخه کړي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نهه مات کړي، یو یې پرېښود. پیری ولې؟ بادشاه ته یې پیش کړ، پولیس گرفتار. بادشاه ته یې پیش کړ، وی زما منګي تا مات کړل؟ وی یو. وی تا دا جرأت ولې کوو چې زما منګي دې ماتول؟ نو یو خوا ته وي یو الله بل خوا الله، یا به مې ته خوشحالولې غلی به وم، الله به مې خفه کوو، یا به مې الله خوشحاله و ته به مې خفه کولې. نو بادشاه سلامت ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وی ښه د اختیار چا درکړی چې دا منګي ماتو؟ ټیک شو دا منګي دې مات کړ، د اختیار خو ستا نه دی، دا خو ما په دې دپاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، ته نشي کولی. تا له د اختیار چا درکړه؟ وی ما له رسول الله مبارک را کړی. هغه کوم ځای درکړی دی؟ وایي هغه ما ته وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې ناروا ولیدل په لاس پې بندوي. فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، نه فبلسانه، په ژبه به بندوي. او فإن لم يستطع فبقلبه، ای فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې طاقت مې کله پیدا شو نو بندو، دا به وایي. مالا پیغمبر وی ښځه وکړل چې دې مات کړل؟ نه، زه بس ټیک شو تا له پیغمبر اختیار درکړه، خو دا یو دی ولې پرېږدو؟ وی دا لومبۍ مې د الله دپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نهه مې مات کړل د الله، خو چې لسم مې و نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړل. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی. اب الله دپاره لسم چې مې ماتو دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفت وکړي، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پروا نه ساتله او منګي وله مات کړ. نو په دې لسم کې نیت د خدای نو پرېږدو. او د حضرت علي رضی الله عنه واقعات مثنوي کې مولانا روم صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلی ده چې یهودي راوغورځو او په سینه وله کېناست او تورې راواغېستله او سر یې وله پرې کو، یهودي لاندې نه لاړې پې تو کړئ، اوچت ترې پاڅېده. چا ورته وی دا ولې توره دی راوي؟ بل وخت کې به ګېرېږي، بیا به د سره ګوره مست یې پرېږدم. چا ورته دا ولې لاړې در باندې اوتو کړلې؟ اوس خو یې دا غوسه ډېره راوسته، نو دې پرېښوده. وی نه، وایي چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې، نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي. چې لاړې تو کړې نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لاړې تو کړې، اوس د چې د پرېږدم نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه، دې وخت کې نه وجل. نیت به د چا کوو؟ د رب العالمین د رب. مونږ له راځي چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکړې چې الله خوشحاله شي، عمرې له ځې چې الله خوشحاله شي، حج له ځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم و، لاړ حج ته چې واپس راغی، خلکو ورته هغه خپل ګډوډ نوم بیا وی، یا لکه ما ته حاجي صاحب وایه، حج مې وکړه، لکونه روپۍ مې ولګولو، څه پورې ما ته همغه زوړ نوم وایي؟ ما خو دې نه وکړه چې خلک ما ته حاجي صاحب وایي. هر څه لاړل برباد شو. مونږ چې څوک کوي نو هغه ته خلک ماندي صاحب وایي، زکات ورکړي زکاتي صاحب ورته وایي. دا یو عزت دی لفظ، څوک ورته حاجي صاحب وایي، ښه خبره چې ورته حاجي صاحب وایي څه بده خبره نه ده، خو دې نیت ته دې نه کوي چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي. خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا دپاره، او چې د الله رضا پکې ختمه شوه
او ثواب پکې نشته د عمل دی بیا څه پیدا دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل کې نو د زما د رضا نیت وکړه اذا الله راضي کوم او ښکلې نیت وکړه مزېدار نیت وکړه نور نیتونه د سر نه وباسه او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل نو چې الله خوشحاله شي نو کمې به درسي الله دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي ګوره نیت قیمتي شي ښه نیت وکړه بس خراب نیت دی وکړه صوفي صاحب قصه کړه صوفي صاحب و شیخ الاسلام نامه عمر اوږده ږیره د هغه په کلي کې ونه وه خلکو به د هغه اونې سره څه ناروا اعمال کړل چا به تورې ورته ځاندولی و چا به ترې بچي غوښتله و چا به بیماران به تلل د ونې د ساک خرام لاندې به یې دننه اخوا کول دا بدعات دا ګناه او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک خلک به تللی ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه صوفي صاحب وی چې د دې یو علاج دی ودای چې دا ونه د ویښه ووامه ونه ووام جرله به ختمه شي د ګناه تبرګې په وګړ چې په وګیا که د اونې نه روان شو په لاره ورته یو سړی ولاړو شیخ الاسلام څه کوي صوفي صاحب یاروي دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول دې خدای پرېښې دی ونه یې راټینګه کړې ده پخوا زمونږ په دې علاقه کې یو سوری شوی و دې مشرانو ته پته ده ماشوم به ناجوړه شو سوری شوی کې به یې ور ومانډه او باقي به یې راوویستل بس وي دا جوړ شو او یو بله ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه دې کندې ته د عثمانزو خلک ډب وایي د دې په دې غاړه و پخوا نو چې چا به تبه شو نو هغه ونې له به لاړه نو هغې کې به ډولکې پروت و ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو هغه تبې والا او ډولکې به یې ډنګاو او څه به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله دا سندره به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي خدای جوړونکی دی که بنده الله تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله عقیده درسته که ټیټ کا ونو لازې او دا قصې پسې خلکو جوړې کړې ځان بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی جوړونکي بیمار راوستونکي زمونږ رب العالمین دی ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دي عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده د الله زمونږ نصیب نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه دا خلک ناروا اعمال کوي چې دا بیخي ختم کړم سړی ورته وایي دا څه کې ونه وی هغې کې خو ښه کار هم شته که نه څو ورې د خلک چې دي ورته کښېني څاروي ته یې لاندې تړي خلک نیکي نه کوي نه 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 پرېږده نه خلک دې بل سوري ته کښېني او بس وامې اخواشه ورته وایي ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې موږ ته څاروي لاندې تړو موږ ورته سوري ته کښېنو ته ونه وی کوه نیکبخته خپل نیک عمل کوه خلکو ته وایه که د خلک ګناه د منې کوه ونه سره وی راله جګړې ګوړې دی ورته وایي نه 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 ته باندې خواشه وم دا ونه وامه زه او ورته وایي نشې والې سره په جګړه شو روان شو چې روان شو صوفي صاحب ته برګې کېښوده او هغه سړي له خان به کې لاس ورکړو د ځمکې له راوبغه او څو لټې والا ورکړې څه هغه داسې ته ما منې کې دا شرکي دا شی لرکو چې راوی بغه او چې پرېښوده روان شو سړی ولا بیا مخېله شو وی نه شي تللی وحشي و در خو مې راوبغوله بیا ولا خان به کې لاس ورکړو دا مازدیګر یې ولا د ځمکې نه راوبغه او ښې یو څو لټې یې ورکړې درې څلور ځله یې راوبغه هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره کړه پرېږده بس ته په ما زورورې موږ دې ووالو ودې ډبولو خوږ دې کړو یو خبره ده ته کومه خیري خوښه دې بیا خپله ده یو روپۍ به دله در کوم درهم هر سار د بالښت لاندې به دې پروت خو دا ونه مه وه خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي مسافرو ته اسانتیا ده او ته خپله نیکي کوه روپۍ به در کوم بچوله هم ورکوه خلکو ته مه خو صوفي صاحب کې د روپۍ واورېدل که نه درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی هلې وګارېده چې هلې وګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي موږ به لګیو خپل نصیحت به ورته کوو په تندر وله ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخئ وایي که نه وې وه
بس موږ به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سم اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ راغله دا شوه خبره واپس کور ته لاړ تبرګې کیف او چې سار راپاڅېد بالښت یې وکتل روپۍ پرته ده درهم بس صوفي صاحب خوشحاله بل ورځ بیا پرته ده بل ورځ بیا پرته ده چې څلورمه ورځ چې بالښت وجود کې روپۍ نشته بالښت مالښت یې وسانډه چې دا برک یې نه ننوتې ټولې مولې وسانډله روپۍ کم ده تبرګي په اوږه کو چې په اوږه کو او روان شو اوس سړی ورته مخې ده څه کوې یاره دا ونه ماما ولې وې یاره دا شرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېني نه نه بس نه پرېږدم زه ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پرې زورور شو صوفي صاحب یې اوچت کړ او د ځمکې نه یې راوباغه او ښې یو څو لته یې وواهه دی بیا وایي زه هغه بیا اوچت کړ او دا صوفي یې راوغورځو یو درې څلور ځله چې راوباغه او ښه لتې متې یې ورکړلې صوفي صاحب دې لکه ته څوک یې تا هغه ابلوزنې سړی خو نه یې همغه یم وی په دې فلسفه مې پوه کړه ابل اوس چې ما لاس ته راواچو ډېر سپک وې او راوبه مې بغولې اوس خو ظالم بچی غرده نه جوړ شوی اوس خو دې اوچتولی نه شم موږ له دې بیخه ویسته دا څه مسله ده وی ابلو چې وی زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره تلې نن د خدای دپاره نه د روپۍ نشته خدای دپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای دپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای دپاره نه نو الله دې مدد نه کوي فارم کښېنه را دې خوا چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی وایو چې تس تس دی اصل خبره د الله دپاره الله دپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي سود خور او سود بې کو او خلکو له به پیسې ورکولې هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته و میاشت په میاشت به یې سودونه راغونډول یو ځل کور ته راغی کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوئ اسم نشته نن تا څه راوړي وی نشته وی اوس دقه دې ځم لاړ یو سړي له ورغې د سود پیسې ورسره وې هغه به خشاک خرڅو هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه جیواله پنډې راوړه ویې غورځو بل نه لاړ هغه سره یې سود پیسې وې راوباسه هلکه پیسې زما سود غوښه پکې را غوښه یې ترې راوړه بل نه غوړي بل نه بل شی بل نه بل شی د سود په پیسو چې چا سره یې د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه کور ښځې ته ویې واله څه نشته خو چې په دې لاره به څه که نه نو دې ماشومانو به ترې منډې والې هغه د حبیب سودخور را روان دی دې خوا شی ګورې که د ده ستورې در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر باخته شو خلکو به یې د سوري نه ځان ساته هلکه لږ دې خوا شغاڼې ته شه هغه سودخور حبیب بیا راغی منډه کې ماشومانو به ترې منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي چې کور ته یې هر څه راوړل ښځې ته یې وی دا باندې که غوښه مخه یې باندې کړه غوښه کې څمڅۍ وایي دې کې یو سوالګري سوال وکړو خیر راوړی د خدای په نوم نو هلکه یو کټوی در یو څمڅۍ ورکړه د خدای نوم یې ظالمه درته واغېسته د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکړه هغه دغه له سوالګري لا وی ځه خپل کار کوه وی وږې ما د خدای په نوم لرې شه موږ په دې ځان نه محنت کړې دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو سنډا ګرځې راګرځې او په تیارې پسې د خلکو له سوالونه کې وی د خدای په نوم غواړم وی ځه نشته ښځه ورته وی ظالمه د خدای نوم یې درته واخېست وی چپ دا یې د پلار مال نه دی دا ما ګټلی سوالګری لاړ چې سوالګری لاړه او ده غوښه پخه شوه او سکټوی ده اور نه کوزه کړه او پلیټ کې غوښه اچوله او سینګ یې غوښه راوایسته او پلیټ کې واچوله ټوله وینه وه ښوروا ټوله وینه ده یا خدای پاکه ښځې ورته ښځې ته ویه ښځې دا غوښه ده دا خو ټوله وینه ده دا څه وشو وی ظالمه ای ظالمه سوالګري د خدای نوم درته واخېسته نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنه که د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه قدر دې ونه کړه نو الله تا باندې مرامه کړه خدای در باندې ارامه کړه او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي
دا د حرص نور هم زیاتېږي. دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم، دا غلطه خبره ده. دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. چې کور ته راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ وایي او. وایي څه دي؟ وایي تا له چا ګاونډی غوښه رالېږلې ده او هغه ما په تخت کېښودې ده. نو ما یې چې ته راشې ویې به یې خورې. ورېږه غوښه دله راله. نو چې بیبي لاړه تاخچې له او پلیټ د غوښې راواغېستې، نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی. وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو؟ وی ولې؟ وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښود، سر مې پې د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبي علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکړم. اخو اوس ما راواغېست او پقه پلیټ دی سر مې ترې لرې کړ چې مې وکړه هغه خو سپین کاڼی دی. رسول الله مبارک یې تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو؟ یو راغلی وي څوک و؟ وی سوالګرې. وی څه وې؟ وی وږي یم خیر راوړی د خدای په نوم. نو مونږ ونه رټه، مونږ ورته وی الله د سره ښه شه، خدای دې وبخه. به سوالګرې پوه شو او ولې مو ته دا ټکې وې؟ ما ووې د الله رسول به وږي څو ورځې په اکثر نارې تېرېږي، نو که سوالګري له ورکړم نه به څه خوري. نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړې چې خدای دې وبخه او غوښه مې تاله وساتله. نبي علیه السلام وفرمیل وی دا دغه سوالګري حق و، دا دغه حق و، تا ورنه کړه موږ له په سپینه تیږه بدل شو. زما وروڼو علما د دې یو مسله معلوموي چې هغه پیغمبر و، هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي. امونږ چې کله خورو یو سوالګرې سوال وکړي او تا شی ورنه کړه او ته یې خورې، دقه کاڼي خورې، خېټه کې دی کاڼي پراته دي. کاڼي څه سنګدیري زړه سخت شي، بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان دی. بیا وایي یاره ما له خو جړا نه راځي، زه خو ډېر ذکر کوم او خدای یادوم او صاحب جړا نه راځي. یاره جي بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میزاب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص دی د ملتزمن ته ودرېږم او ما له جړا نه راځي. ولې جړا نه راځي؟ پر دې حق دی په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی، نو تاله به جړا د کوم نه راشي؟ نو هغه خو چې مونږ وخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري، وجود راله سخت کړي راله سخت کړي او رسول الله مبارک باندې خدای دغه خوراک خوري نه، نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کار دی. سوالګرې چې کله هم سوال وکړي او د الله نوم درته وایي د خدای په نوم، نو وله څه ورکړه. زما خو یو بل عادت دی، بعضې داسې عادي سوالګري وي، هغوی وږي نه نار نه، هغوی سره پیسه ډېره زیاته وي. ماشومان واړه واړه داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې، په دې پېښورونو کې څوک ګاډي پاکوي او سوال دنه کوي، پېغلې جنکۍ ګرځي او سوال کوي. زه وایم دې خلکو له مه ورکوه، رټی ما دا په سوال مه بلده او دا ماشومان چې تم ورنه کې بل هم ورنه کې بل هم ورنه کې ځان له بس روزګار پیدا کړي، او چې تم ورکې بل هم ورکړي چې یاره ماشوم دی پورې غړه کې به پرې رحم راشي، نو به د سوال بلدي وګرځي، بیا وروسته د خلکو نه غلاګانې کوي. یا دغه پېغلې جنکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي، مه ورکوه وله، رټم د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی. ولې دا چې سوال سره بلې دي سبا په ګناهونو سر دی. بیا پېغلې جنکۍ دي په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي، او چې تم نه ورکې بل هم نه ورکې کور به کېږي نه به روځي. او که پې پوه شو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي دا ماشوم خو محتاجه دی، مور به چې د یتیم دی څوک به نه ورکوله. چې پوه شوې چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده، ډاکټر ته محتاجه ده، په اندازه سړی پوهېږي، انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي، بیا وله ورکه، خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل مه کوه. او که د سره نی بس وایي خدای دې وبخه. یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی، او خاوند یې شوم او ښځه یې سخي ده. سوالګري سوال وکړئ خیر راوړئ خدای مو وبخه، د الله په نوم راکې. دې ښځې زر پلیټ ده ښوروارو د غوښې نه ډک کړه او روټۍ پې د پاسه کړه او سوالګري له وړي، او خاوند ورته څه کوې؟ وایي د خدای نوم یې وایي کېنه د پلار د کوره دی راوړه داسې وړه پې زما شیر شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم
او بس د پلار کور دی دغه دی ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي له وړې کوي دیم زم خدمت کوم دیم کوي زمړ ډیواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې دې را پیدا کوي کړه ویزه هلکه نشته سوالونه مه کوه ښځه نیکه ښځه وایي د خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی د الله نوم ته پرېږده د الله نوم بس زما مال دې نه ورکوم سړی غریب رخصت که او ښځې ته یې کېږده دا کټوی دا خور او دا غوښه واچوه په دې کټوی ډوډۍ کېږده ډېره موده پکې تېره شوله د ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله دې سړي دې ښځې ته طلاق ورکړه د طلاق یې ورکړه بس هغه د کوره لاړه پلار کړه بل ځای خاوند هغه خاوند ډېر نیک سړی ښه سړی و هغه شان ګټندویه خو نه و دا خو ښه سړی و نیک سړی و ناست دي دا دویم خاوند سره دا ښځه ناست سره روټۍ خوري دقسې یو سوالګرې راغی یوازې وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه دې ښځې ویې چې یاره هغه بل خو زه رټلی وم هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه رټي چې د ما مال ولې خلکو له ورکې نو دا لږه غلې وه دا خاوند ورته وایي هله شاوې پلیټ ډک روټۍ ورسره واله د خدای نوم چا واخیست هله زر وله وړه او ښځې ګورې زما مال دی په دې ځان پوه که چې چا د الله نوم واخیست او د نه یې غوښتنه وکړه نو هسې به نه رخصتې لږ شی به له خامخا ورکې خو ورکوه د خدای د نوم قدر پکار ښځه خو لا ښه وه سخي ښځه ده خاوند یې هم سخي دی چې کټوی نه غوښه ښوروا راواخیسته ترکاري روټۍ هم راواخیسته او بار پووته دغه دی چې لږ پس دا ښځه راله په دې سترګو کې اوښکې کرکړی ګرځي ای سړي یو ناشنا شي مې ولیده وی څه دې ولیدل وی هغه سپېره چې ما وله هغه روټۍ یوړو ترکاري دا خو زما هغه زوړ خاوند و ما ته خو ډېر فریاد وکړه چې ښځې زه خو تباه شم غرق شم مال غرق شوی تباه شوی دی هېڅ هم نشته او د خدای خاطر وکړه ما له نوړی روټۍ راوړه واخله دا روټۍ اخو هغه سپېره زما هغه خاوند و اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه و دا څه مسله پېښه شوه خاوند ورته څه وایي وی د دې نه ته ناشنا ووایم وی د دې نه به څه ناشنی وی که دې خیال و نو ته د سره ناسته وې روټۍ هم خوړه او یو سړي سوال وکړه او تا روټۍ او ترکاري راواخیسته خاوند دقه خاوند ته وایي چې مه ورکوه مه ورکوه یاد دي دي وی هغه زه ومه زه اما سوال کړی و درته ولاړم تاسو راله څه رانه کړل ما له هغه مال خدای هغه نه واخیست ما له هغه خدای راوسته د هغه در کې زه ولاړو نن خدای زما در ته ودرو هغه را نه کړو د ماړه کې خدای واچولې چې اوښې ورکوه واله د خدای د نوم احترام کوه دا رزق او دا مال دا زما ستا په لاس کې نه دی دا د الله په لاس یو سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به ووړي چې ټول مال به یې تباه او برباد شي خالي لاس به پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به یې نه رسېږي الله به وله رزق ورکړي مال به وله ورکړي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشحاله جومات به پکې جوړي حج له به ځي عمرې له به ځي نیکانو سره تعاون به کوي مدرسو سره مدد او تعاون به کوي نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار د خدای په لاس اوس که یو سړی ډېر هم ګټندوی دی او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نرۍ غوندې راګي وشلی د پوټینۍ غوندې یو ډاکټر صاحب خبره کوله انسان په دې سر کې یو پوټینۍ غوندې شی دی د انسان د دې نوک عمره دی د انسان د نوک عمره یو پرده ده په دې سر کې او د هغې نوک عمره پردې څه کار دی د انسان چې دا ګرمي یخني پیژني د هغې کار دغه ډیوټي ده دا ته چې ګرمي پیژنې یخني پیژنې لوږه پیژنې تنده پیژنې موړوالی پیژنې خوشحالي پیژنې خفګان پیژنې ګرمي مې وشوه یخني مې وشوه پکي لزم واورې لزم او بس کم ډوډۍ ته مې درو شو خفه شم خوشحاله شم دا د هغې پردې ډیوټي ده هغه د انسان د نوک عمره هغه پوټینۍ پرده چې ده دې ته چې کوم رګ تللی دی رګ هغه څونه رګ دی هغه چې په بالپین کرښه راکاږي په بالپین او هغه درې ځایه کې دومره نرۍ رګ وتتلی د بالپین هغه کرښه چې درې ځایه کې هغه نو که دا رګ 10 منټه بند شو که نه 10 منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پیږي نه به په یخنۍ پیږي نه به په لوږه پیږي او نه به بیا
په تنده پوهېږي، بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، بیا به نه په خوشحالۍ پوهېږي او یعنې لیونی به شي انسان. خو که لس منټه دا رګ بند شو، دا نری رګ، نو یو سړی خو زه ډېر مالدار یم، کارخانهدار یم، بلا پیسې ګټم، نیکبخته ظالم بچی که دغه رګ دې دا نری غوندې بند شو، بیا به څه کې؟ اسپتال کې به پروت دی، ډاکټر وایي کوما کې پروت دی، بې هوشه به پروت دی. بیا هغه بچي چې ته ولې دا مال ګټې او دا حرام او د سودونو پیسې ونه ګټې، هغه بچي به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی او ډېر تکلیف دی ورته، دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي، الله دې جوړ کړي. نه 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 جوړېدو سوال ولا مه کوه، جوړېږي نه، چې خدای زر رحم پرې وکړي. رحم څه معنا؟ چې زر د ځمکې لاندې شي موږ دې خلاص کړي. والله که دا بچي دې په کار چې خفه کېږه ما، تجربه مې ده، ومې لیدل واومېرېدل، مسلې مې واورېدې، هر څه مې واورېدل چې طاقت ته کي کله او بچو له ګټې بچی دی بچی دی، چې مور د مور خدمت وله کې بچی دی، چې د ده څوکیداري کې نو بیا دی بچی دی، چې ماشومان بچي وله لوبی په غېږ کې دا دی بچی دی، چې غوا وله ساتې دا دی بچی دی، چې اټۍ بټ وله کې دا دی بچی دی. او که د دې نه پرېوتې که نه بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي، خدای خپل فضل پرې وکړي. هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زر یې مړ کړي، خو مطلب یې همدغه چې خدای فضل پرې وکړي، آخرت ته یې ولېږه چې مونږ ته خلاص شو، دې جنت ته دی او که دوزخ ته دی، خو چې مونږ ته خلاص شو. دې بچو له مونږ سودونه کړ. یو بل هم درته وویل، د خاوند ناست و، یو سوالګر پرې راغی، یو سوالګر پرې راغی، سوال یې وکړ خدای مو بخښه وږي ما. دا ښځه را پاڅېده او د سوالګرې له شی ورکوي، خاوند یې همغسې بې وقوف دی، ته څه کې؟ هغه سوالګرې له لږ شي کېره د پلار د کوره دې راغلی دی، هر وخت زموږ یې لګېده، خو چې تا هر چا له ورکوې خو دا سامان به خلاص شي. ظالمه ده، خدای نوم یې واخیست په ارام کښېنه، دا ما ګټلې، تا د پلار د کوره نه ده راوړې. سوالګرې پاتې شو، دې خیمه کې ودوانه، چې سماس ته سوالګرې لاړه، نو هلته کې نور دوه کسان په خیمه کې ناست و، وایي خدای خیر راوړی، خدای مو بخښه. نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه، سړي دغ شو دلته اوس ښځه هغه سوالګرې ده نیکبخته، بس سوالونه یې ښځه ورته وایي، خاوند ورته وایي د خدای ظالمې، د الله نوم یې واخیسته، مال خو د پلار نه زما دی، نه نه مه ورکوه، دا به دې کار ځان مزدوري کوي، روزګار دې کوي که نه، ګرځي او په خلکو نه سوالونه کوي. ښځه وایي مه ورکوه، خاوند وایي مال زما دی. سامان یې راوارست او سوالګري ته یې ورکړ، او سوالګري وخندل، سړی ته ولې وخاندې؟ یاره وایي ساله وړه غوندې قصه مې ولیده، وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه، شی یې راکو، مال یې راکو، او سړی شومو، جګړه یې ورسره وکړو، د لاسه یې د شی واخیست واپس، او دې خیمه کې اوس څه سخي ښځه شومه، ښځه وایي مه ورکوه ته راکې. نه سړی ورته وایي هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده، ما خور ده، وینه په ما په ما کې او په هغې کې د یو مور پلار وینه چلېږي، زما خور ده، زه هم سخي مغه هم سخي، او دا د هغه خور ده، چې هغه رزیل دی او شوم پړق دی، دارنګې دا هم رزیله ده او شوم پړق ده. خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی، سوال نه به ځان ساتې، خو که سوال هم ښه شی نه دی. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه، هغه یو ځل لاړ د نبي علیه السلام نه سوال وکړ، ورې کول، دوباره یې بیا سوال وکړ، بیا ونه ورکړ، دوباره یې بیا سوال وکړ، بیا یې ورکړ، بس نبي علیه السلام ورته حکیم وایي داسې مه کوه، الید العلیا خیر من ید السفلا، بره لاس غوره دی د لاندې لاس نه، ورکړه کوه، غوښتل مه کوه. لاندې لاس دا معنی چې غوښتل مه کوه، سوال مه کوه، که څوک درکوي نو خیر دی هغه اخله. اخو حدیث پکې موجود دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یو ځل ماله نبي اسلام پیسې راکړئ، ما ورته وایي چې آتیږي افقره من الله رسوله، زما نه بل کوم محتاج یې هغه لی ورکړه، زه د وخت کې محتاج یم. وی علیه السلام وفرمایل خذه واخله فتموله، خپل مال او خپل ملک یې وګرځوه، ثم تصدق به، که ستا ورته حاجت نه نو بیا ته بل له ورکړه. کبر مه کوه چې څوک شی درکوي، انکار مه کوه، خامخا اخله، حاجت دې ښه او که حاجت دې نه نو خیر دې وی اخله بل چا لی ورکړه. نو الید العلیا بل له ورکوونکې خیر من ید السفلا، څه معنی؟ د سوالګري نه، چې دی ورته ووایي
او حکیم دا خبره واوره چې څوک سوال کوي دې دپاره چې د خپل مال ډېر کم دولت پې ډېر کم دله به خدای په دې مال کې برکت چېرې وانه شي. حکیم ابن حزام رضی الله عنه صحابي دی وی د الله رسول نن نفس به باس قطعا د چا نه سوال نه کوم د چا مال به کم نه کم چې د دې سوالونه وکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې حکیم ابن حزام بیا راوغوښته وی راشه دا خپله تنخوا دی والا وي د نه د بیت المال هغه خپل حق مې هم نه اخیسته. عمر صاحب راوغوښته وی حکیم راشه خپله تنخوا دې جمع شوې بیت المال کې والا وی نه بس ما رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړې ده چې اخیستل به د بل اگر چې حضور پاک ورته دا مطلب نو هغه سوال مه کوه خو هغه دونه په هغه جذباتو کې او په پیغمبر د خبرې په منلو کې و انتهایي محبت ته لاړ ورسېد چې بیا به هغه خپل حق هم نه اخیسته چې بادشاه به ورته د بیت المال نه ورکړه. او مشهوره واقع ده یو سړی راغی د پیغمبر سامنے سوال یې کو مجلس کې خیر راوړی رسول الله مبارک ورته وی کور کې سره څه شته وی نه صاحب کور څه نشته وی لاړ شه وګوره چې هر څه کور کې راوړه چې کور ته لاړ د لرګي او جام هغه یې راوړه یو کاسه او یو زوړ یو کمبل شانتي و چې سړی اغوندي مو په ځمکې ځان ته اچوي هغه یې هم راوړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کاسه او څادر لار کې ونیول وی من یشتری هذا دا به څوک ویلی یو صحابي وی زه علم صاحب په 1 روپۍ 1 درهم من یزید علی هذا دینه زیات به څوک ورکي بل صحابي وی دی انا خذوه بدرهم دی په 2 روپۍ درهم عالم نبی علیہ السلام اغلب په 2 درهم ورکړ اکاسا هغه کن اکمبل او بازار نه په تبر واغښت یا ترخه زیاته او لاس کې ولا واغښت په هغه پیسو او په خپلو مبارکو لاسونه یې ولا په هغه تبر یا ترخس کې هغه لاس کې کلک کړ وی زه ځنګل ته خشاک که وروړه او رسۍ ولا واغښته زه ځنګل ته خشاک که وروړه چې اودې نه وینم یو څه ور ودی ځه بس سړي